چې فلسفه هغه مضمون دی چې هغه موږ ته په دنیا کې چې دا کوم څیزونه دي که هغه مادي دي او که غیر مادي دي د هغې حقیقت موږ ته ښایي. لکه چې دنیا کې کوم څیزونه دي نو دې کې ډېر زیات څیزونه داسې دي چې هغه موږ ته ښه ښکاري خو په اکچوال کې ښه نه دي، او ډېر زیات څیزونه داسې دي چې هغه موږ ته بد ښکاري خو په اکچوال کې بد نه دي. لکه د مثال په تور باندې موږ ته دا بد ښکاري چې موږ فیل شو، موږ ناکامه شو، خو ناکامي یا فیل کېدل داسې بد څیز هم نه دی څومره چې موږ ګڼلی دی. لکه ډېرې پیرې ته داسې وشي چې یو ناکامي چې کوم دی بنده د هغې نه غټې کامیابۍ ته ورسوي، که چېرې په هغې کې هغه ټایم هغه پاس شوی وی نو دومره کامیابۍ ته به نه رسېدلی. موږ په ټولنه کې داسې خلک لیدلي دي چې هغوی دلته په سبقونو کې ناکامه شي او بیا کاروبار ته لاړ شي او کاروبار کې د هغې نه زیات نیم او فیم حاصل کړي. ډېر خلک داسې لیدلي دي چې هغوی په خپل وطن کې چې کوم بوټي ته لاس اچوي نه بوټي ورپسې رالړېږي، چې کله هجرت وکړي نه هلته کې پیسې وګټي او د هغې پیسو د وجې نه یو ښه پروفایل جوړ شي. نو دا کشان ډېر څیزونه داسې هم دي چې هغه موږ ښه ګڼو خو هغه اکچوال کې ښه نه دي یا ښه دي خو دومره ښه نه دي څومره چې موږ ګڼلي دي. په هغې کې یو شهرت دی، مشهورتیا ده. د نن په زمانه کې چې دا د سوشل میډیا دور دی نو په دې کې خو هر یو سړی په زړه کې دننه دا یو ارمان او یو خواهش لري د دې په زرګونو کې لکونو کې میلیونز کې فالوورز وي او چې چېرته ځي نو چې خلک وایي چې دا وګوره فلانکې راغی. حالانکې دا خلک دوی ته د دې پته نشته چې د شهرت څومره ساید افیکټس دي او د شهرت چې څومره فایدې دي نو د هغې نقصانات او تاوانونه چې موږ وګورو نو اخره کې موږ په ایزیلي دا کنکلود کولی شو چې شهرت دومره ښه څیز نه دی چې څومره موږ ګڼلی دی.